دا صدارتي خبرو تمهید به درته ملګرو نه په ډېره بخښنه او توجه غواړم او دا مکالم نه ده بلکې دا یو تصوراتي تصور دی تاثر دی چې د 3 ورځو منصور ستا ژوند فکر 3 ورځې دی څومره مختصر څومره لږ ژوند دی صرف د 3 ورځو منصور هاو اجمل منصوره ته 3 ورځې عمر لري یو هغه ورځ چې ته پیدا شوې بل هغه ورځ چې ته مړ شوې درېیمه دا ورځ چې ته او ستا زړه چاودون یادېږي که څوک تا په ځواني مرګۍ کې د کیټس او شیلې نه کم عمره یادوي خو زه تا د کربلا د تبې خیمو د ماشوم علي اصغر نه هم د لږ عمر تندغرې بولم ځکه چې ستا عمر 3 ورځې دی ستا بله بدبختي دا ده چې په 3 ورځو چې په 3 واړو ورځو هډو چا پېژندلې نه په اوله ورځ ستا مور صرف د یو زوی مبارکي اخسته هغې ته دا معلومه نه وه چې زما په خیرنه جوړی کې یو پښتون منصور پروت دی سبا به د پښتو په نوم یو لوی جنګ له رواني خو نه به توپ لري نه توپنګ قلم به د ده علم وي علم به مم وي خو د ده دپاره به زهر وي هغه زهر چې سکرات د ماښام په تروږمۍ کې څکل او د ورځې په رڼا کې ورته شاګردانو ویل استاد محترم مونږ خفه یو چې ته بې ګناه مرې سکرات ورته ویل ستاسو خوښه نه ده چې زه ګناهګار نه بې ګناه مړ شم ما تاسو ته همیشه ویلي دي چې د لفظونو غلط استعمال مه کوئ او ستا مور ته نه پېژندې چې اجمل منصور دی خو د پنجاب د منصورې او د ریوند د دروغجن انانیت خلاف دی مور ته معلومه نه وه چې اجمل به سکراتي وي زهر بسکي خو د لفظونو صحیح استعمال به کوي د ژوند په 2 ورځ ژوند پرستو ملګرو ته نه پېژندې چې ستا په ماشوم ژوند کې د ژوند د سندرې ساز څه دی اواز څه کام پرستو ښاغلو ته نه ښکارېدې ځکه چې د خپل احساس په سوراړه کې وچ زوج کاریزې وي او یا سپلمې ترقي پسندو به څنګه لیدې چې اوس ترقي پسند د میکسم ګور کې د مور د خیرین غېږې نه پاسېدلي دي د کراچۍ لاهور او اسلام آباد د لوی سوسایټۍ علامتونه دي اوس علامتونه بدل شوي دي ادب هم جامې بدلې کړي دي ادیبان هم خیرن نه دي سپین سپېڅلي دي ستا د ټلویزیون د حاکمانو نه هم ګیله وه ته د ټلویزیون ښاغلو مهربانو هم نه پېژندې ته شاعر وې خو د ټلویزیون د سرکاري ورځو د حسن حسین د روجې اختر د مشاعرو په فهرست کې داسې ځای نه و چې د 2 ورځو منصور به پکې شامل و ته د ډرامې کردار ضرور وې خو د ټلویزیون په ډرامه بازۍ نه پوهېدې ستا خبرې خوږې هم وې خو دغه مایک خپله جدا پالیسماره ژبه غواړي ستا به خپل ایکټینګ هم کړی و بغیر ګلیسرینو به دې جړلي وو خو د ټلویزیون د کیمرې پسې پرده اکا د خپلې خوښې ژړا او خندا غواړي ستا شناخت د عقید ادبیات دپاره هم څه عجیبه غوندې و د وظیفې د یکمش امداد هغه ضرورتونه دې نه پوره کول چاپ کتاب ستانه و کور موټر پاکې جامې ستانه وې سپین ډکي ستانه ستا تور ویښتان او تور لفظونه د ادبیاتو د سپینو ویښتانو سره متصادم وو ستا په کریډ کې ډېرې خړې سپورې مشاعرې وې خو د لویو هوټلونو محفوظ حالونو دننه ستا په کریډ نه سیمینارو نه ورکشاپ نه ګډون او نه مقاله ستا د ژوند 2 ورځ هم څه عجیبه وه مرګ راغی او لاړ د کور لرې دا ښاغلی مرګ داسې راغی لکه کودتایي جرنیلان خلک وایي په کفن کې جیب نی خو اوس مړي او کفنونه هر څه بدل شوي دي مړي خرڅېږي خو مړې بویا کفنونو کې جیبونه هم شته په هر جیب کې د مړي جدا جدا قیمتونه هم پراته دي زخمی 50,000 روپے شہید 1 लाख روپے پنجاب لاہور اسلام آباد کراچی کې دا قیمتونه جګ دي
ځکه چې هلته پنجابي سندي او مهاجر د لویې لوبې حصهدار دي او موږ د بل په لوبه کې نه لکلو ته په داسې ډول کې مړ شوې چې په کفنونو کې د جیبونو نوې فیشن عام و خو بدبخته وي چې په داسې فیشن کې هم ستا کفن کې چا جیب جوړ نه کړ دا خوشبختی دې منم چې په ژوند کې په اول ځل سر تر پښو د کفن په څادر کې ستونې سته وغځېدې او د لنډ څادر هغه شکایت دې په مرګ ختم شو چې پښې دې پټولې نو سر دې سر تورېده او چې سر دې پټو نو پښې دې ښکارېدې په کفن کې د جیب د نه جوړېدو وجه هم شاید دا وه چې په دې جیب چې یا به دې جیب جوړېدو او یا به د کفن پټکې په ټوله ټوپې کې سر تور ګرځېدې په مرګ دې لکه د باباګانو سپین پټکې وتړلو تورګیرې بابا شوې اوس خو په پښتنو کې باباګان هم ختم شو د پښتنو لپاره د بابا هغه یو حرف هم اوس په بله معنه دی د مردان چنچو رکشو دیوالونو موبایلونو د پښتنو دا دروند ټکي بدنام کړ او دا ستا د ژوند درې مرض ستا ښاغلي کلیوال علاقوال ټول کام قلم قبیله دې راغلې ده ستا په زړه چوجون کې تا یادوي ستا ملګري وایي 22 کلن اجمل منصور زه وایم د 3 ورځو منصور ستا ملګري په زړه چودون کې بیا بیا ستا د کتاب د ارمان ذکر کوي خو زه وایم دا هغوی د خپل جرم اعتراف کوي کم ارمان د ظالم بچی چې په ژوند نه پوره کېږي هغه په مرګ پوره شي ستا ملګري وایي د اجمل منصور د کتاب ارمان په ژوند پوره نه شو زه وایم لکه چې پیغمبر بغیر کتابه مړ شي هر پیغمبر ځان سره کتاب وروړي شاعر پیغمبرانه کار کوي خو کتاب ورسره نه ستا ملګري اعتراف جرم کوي چې ستا ارمان ورته معلوم و خو روژولی نه شو ستا برخه هم لکه د مړو باباګانو په شان ده چې په مړونو یې د پښتونخوا ارمان ورېږي خو داسې لکه په برخه هم لکه د مړو باباګانو په شان ده چې په مړونو یې د پښتونخوا ارمان ورېږي خو داسې لکه په مخ د پنجاب زخه ستا ملګري ستا جرأت یادوي خو زه ورته ګستاخ جرأت ویم ځکه چې جرأت ستا پښتون فطرت دی ګستاخي د دې وطن د بد عمل عکس العمل په داسې وطن کې خلک د ګستاخۍ نه بغیر څه زده کړي په داسې وطن کې به خلک یا د حد نه زیات باادابه ادبیان وي یا به د حد نه زیات ګستاخ پښتانه وي مونږ آداب چرته زده کوو دا خو درباري ټکې دی شاعران په دربار نه لري دربارونه خو منصوران او بشران مشکوک بولي که مونږ ته اوس هم څوک په درباري عینکو کې ګوري مونږ له ستوري او تمغې راکوي نو دا به د فرعون او د موسی لوبې چې د فرعون په غیږ کې په وړوکوالي موسی ناست و د هغه نه یې ږیرې شکوله او فرعون د موسی پیغمبرانه ګستاخۍ ته ټوکې لوبې ویلې د 3 ورځو منصوره نن ستا د ژوند درېیم او اخري ورځ ده ستا د ژوند په فن اعتراف کوو ستا زړه کېدون ته ستا ارمان وایو ته عنوان یې موږ د لفظونو جادوګران تا ته دروغ وایو که ځان له دوکه ورکوو تا ارمان یې موږ ستا د ارمان نازولي مجرمان ستا روح د میلې رک شوی ماشوم دی څوک وله په سپورو سترګو کې رانجه لګوي څوک وله په وچو ویښتانو کې تیل څوک وله خال تازه کوي څوک یې په شونډو ښکلوي خو لږ ساعت پس به دا میله خوره شي ټول خلک به خپلو کورونو ته لاړ شي د 3 ورځو منصوره ته به یوازې پاتې شي ستا روح په خاموشه میله کې وایي لږه توجه غواړم چې ای زما ملګرو ما هم ستاسو په شان په ډېرو مړو نظمونه ویلي دي ما هم ستاسو په شان خپلو ملګرو له د درنو درنو لفظونو خراج ورکړی دی اوس د هغه شان مړ یم روح یم خو بدروح نه یم د 3 ورځو د ژوند یوه سرمایه لرم د لفظونو د شعرونو د شړودون هم د کور د یو څو ژوندو انسانانو
افسون هم هغوی و فکر زما زړه چاودون کتاب په سینو پورې نیولي او داسې تصویر وي لکه چې څوک په دې تیاره وطن کې د پټو فرښتو له خپل ګم شده کسان غواړي. دا رسم بدل کې، دا دستور نوی کې، خپلو مړو له ژوند ورکې. کني دا رسم ډېر ظالم دی، په تاسو به هم داسې میلې ګرمېږي او لږ ساعت پس په خپله خپلو کورونو ته ځي. زه د 3 ورځو منصور حیران یم چې دا میله زما د زړه چاودون وه او که دا ستاسو وه. ورونو لومبی نشست په دې سر ته ورسېد د ټولو مېلمنو دپاره، د کلیوالو دپاره، که د بار ځینې نه راغلي